سلامونه ملګرو، زه ورور هغه یم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. په دې کیسه کې موږ ته ښودل کېږي د یو ډېر خطرناک زهرجن وایرس د خپرېدو له امله د نړۍ ټول خلک زومبیان سوي دي. خو دا عادي زومبیان نه دي، بلکې دومره هوښیار او ځیرک دي چې له انسانانو څخه هم ډېر فکر کولی سي. ځینې زومبیان داسې ځواک لري چې د بوی په وسیله کولی سي خپل ښکار له کیلومتر څخه لیرې احساس کړي. په ټوله نړۍ کې یوازې 2 انسانان ژوندي پاتې سوي دي. اوس به وګورو چې آیا دا 2 کسان به په دې خطرناکو حالاتو کې ژوندي پاتې سي او که نه. د فلم په پیل کې موږ ته یوه کورنۍ ښودل کېږي چې یوه مور او 2 ماشومان لري. دوی خپل سامانونه ټولوي تر څو بل ښار ته ولاړ سي، ځکه چې د دوی په ښار کې یو ډېر خطرناک وایرس خپور سوی و چې خلک به یې په 100 دقیقو کې زومبیان کول. د همدې لپاره هغوی دا ښار پرېږدي. خو له وتلو څخه مخکې ماشومان له خپل پلار سره خبرې کوي. پلار ورته وایي چې هغه به هم ډېر ژر ورپسې راځي. کله چې دوی له کوره څخه وځي، احساس کوي چې یو څوک کور ته ننوتلی دی. مور سمدستي دواړه ماشومان اخلي او موټر ته منډه وهي، ځکه چې یو زومبي د دوی کور ته ننوتلی دی. خو له بده مرغه موټر ته تر رسېدو مخکې زومبي د دوی پر مور باندې حمله کوي او هغه وژني. همدارنګه یو ماشوم هم د زومبي ښکار کیږي، خو یوه وړوکې نجلۍ چې نوم یې ابیګیل و د موټر لاندې پټیږي او خپل ژوند ژغوري. زومبي له څه وخت وروسته ځي. ابیګیل ډېره وېرېدلې وه، ځکه چې هغې خپله کورنۍ د خپلو سترګو پر وړاندې له لاسه ورکړې وه. کله چې هغه د موټر لاندې راوځي، نو ویني چې مور یې بیا د زومبي په بڼه راپاڅېږي او د ابیګیل په لور باندې روانېږي. په همدې وخت کې یو سرتېری چې نوم یې مکس و راځي او ابیګیل ژغوري. مکس هغې ته وایي زویه مه وېرېږه او هغه په غېږ کې نیسي. خو په همدې وخت کې د ابیګیل ورور هم زومبي کېږي. مکس د ابیګیل سترګې پټوي او د هغې ورور په ډزو سره وژني. د دې وروسته موږ ته د 100 کلونو وروسته وخت ښودل کېږي چې ټوله ښار ویجاړ سوی دی. زومبیان لا هم شته، خو انسانان تقریبا له منځه تللي دي. هغه لږ کسان چې ژوندي پاتې دي د ځان د ژغورلو لپاره پټ ژوند کوي. په هغوی کې ابیګیل او مکس هم شامل دي او ابیګیل اوس لویه سوې ده. مکس چې یو سرتېری و، ابیګیل ته د زومبیانو د وژلو او د دوی د ژوندي پاتې کېدو روزنه ورکړې وه. یو ورځ مکس هغې ته وایي چې یو حیوان ښکار کړي تر څو خپل هدف وازمایي. ابیګیل په اسانۍ سره هغه حیوان ښکار کوي او مکس پرې خوشحاله کېږي. دوی د ماښام لپاره د هغه حیوان غوښه تیاروي. بیا شپه کېږي او مکس شاوخوا د سیمانو یو جال تېروي تر څو که زامبیان راسي دوی به خبر سي. رښتیا هم د شپې یو زامبي راځي. کله چې مکس د سیمونو د کتلو لپاره ورځي، زومبي پر هغه باندې حمله کوي. خو مکس ډېر ځیرک و او زومبي یې په ډزو سره ووژي. له دې وروسته مکس ابیګیل ته وایي چې دا ځای نور خوندي نه دی او باید له دې ځای څخه ولاړ سي. دواړه پر اسانو باندې سپاره کېږي او روانېږي. لږ وړاندې مکس یو موټر ویني چې خلک پکښې ناست دي. هغه حیرانېږي ځکه چې په 100 کلونو کې یې له ابیګیل څخه پرته بل انسان نه و لیدلی. ابیګیل سمدستي خپل سنایپر برابر کړي تر څو که هغوی حمله وکړي نو دوی به د ځان دفاع وکړي. خو په همدې وخت کې یو زومبي پر موټر باندې حمله کوي. مکس ابیګیل ته وایي ډزې مه کوه، خو ابیګیل بیا هم ډزې کوي. د ابیګیل هدف خطا کېږي او مرمۍ په یو انسان باندې لګېږي. مکس ډېر په قهر کېږي او ښکته ورځي. هغه سړی وژني ځکه چې هغه اوس په زامبیانو باندې بدل سوی و. وروسته هغوی له موټر څخه ضروري شیان را اخلي. په ناڅاپه ډېر موټرونه نور راځي او پر دوی باندې شاوخوا راګرځي. ځینې خلک راښکته کېږي او وایي تاسو زموږ ملګري ولې ووژئ، نو اوس به تاسو د دې سزا ووینئ. بیا یوه ښځه راځي چې نوم یې میګن و. هغه مکس ته وایي موږ بد خلک نه یو، موږ نه غواړو تاسو ته زیان در ورسوو. دوی لا خبرې کوي چې ناڅاپه زرګونه زامبیان له هر لوري څخه پر دوی باندې راځي، ځکه چې زامبیان د وژل سویو زامبیانو بوی احساسوي. مکس او نور خلک له زامبیانو سره جګړه کوي، خو د هغوی شمیر کم نه و. په دې جګړه کې مکس ابیګیل، میګن او د هغې خاوند جیمز په یو موټر کې کښیني او له هغه ځای څخه تښتي، خو نور ټول خلک زامبیان کېږي. په لاره کې مکس له میګن څخه پوښتنه کوي چې دوی څوک دي او دلته یې څه کوله. میګن وایي چې هغې په راډیو کې اورېدلي وه چې څو ورځې لیرې یو ښارګوټی شته چې خلک پکښې ژوند کوي او ټولې اسانتیاوې لري. د هغې ماشوم هم د زېږېدو په حال کې و، نو غوښتل یې هغه هلته ولاړه سي. مکس وایي دلته هیڅ ښارګوټی نشته. زه 10 کاله کېږي چې دلته یم او یو انسان مې هم نه دی لیدلی. وروسته د دوی موټر خرابېږي او ټول په پښو باندې روانېږي. لږ مخکې دوی یو لوی استوګنځای ویني، خو هیڅ ژوندی انسان پکښې کې نشته. شپه کېږي نو پرېکړه کوي چې همدلته به شپه تېره کړي. د شپې مکس جیمز او میګن ته وایي نږدې یو سیند شته، ښایي د هغه له لارې خوندي ځای پیدا کړي. میګن وایي چې مکس او ابیګیل هم باید ورسره ولاړ سي. مکس لومړی انکار کوي، خو د ابیګیل د خوشحالۍ لپاره
د هغوی سره د تګ لپاره آماده کیږي ځکه چې هغه ابیګیل د خپلې لور په شان باندې ګڼله. د وتلو پر مهال یو زومبي پر ابیګیل باندې حمله کوي خو ابیګیل هغه له ودانۍ څخه ښکته غورځوي. زومبیان ډیر هوښیار وو او پوهېدله چې ملګري یې چیرې وژل سوی دي. خو میکس د باندې یو بم ایښی و چې کله زومبیان پر هغه باندې وختل نو یوه لویه چاودنه وسوه. هغوی ډیر لرې رسېدلي وو. وروسته میګن وایي چې نږدې یو هوایي ډګر شته او ښایي هلته الوتکه پیدا کړي. میکس وایي چې دا ډیر خطرناکه کار دی خو ابیګیل وایي چې باید هڅه وکړي. میکس د هغې خبره مني. هغوی هوایي ډګر ته رسیږي. لومړی الوتکه نه وي خو وروسته یې په ګاراج کې ودانه الوتکه پیدا کړه. الوتکه لږ خرابه وه نو جیمز یې سموي. میکس له دوربین څخه ګوري او ویني چې ډیر زومبیان روان دي. جیمز ژر الوتکه تیاروي. ټول پکې کښېناستل او الوتنه یې وکړه. ټول ډیر خوشحاله وه چې اوس خوندي سول خو لږ وروسته الوتکه رالویږي. خوشبختانه په دې حادثه کې هیڅوک مړه نه سول خو الوتکې د هغوی 4 ورځنی سفر په 100 ساعتونو کې رالنډ کړ. اوس تر کالوني پورې یوازې د 2 ورځو لاره پاته وه نو هغوی په پښو باندې روان سول. د شپې میګن ماکس ته راځي او ورته وایي زه له تا څخه ډیره مننه کوم. که ستا مرسته نه وای موږ به تر دې ځایه پورې نه وره رسېدلي. خو ستا څخه یو بل احسان هم غواړم. که زه هر څنګه مړه سوم زما د ماشوم خیال به ته ساتې. هغه ته به هم هغسې مینه ورکوې لکه څنګه چې تا ابیګیل ته ورکړې ده. ماکس ورسره ژمنه کوي. په همدې وخت کې جیمز بل ځای یوازې ناست و ځکه یو زومبي هغه په پښه باندې چیچلی و. جیمز هڅه کوي چې ځان ووژني تر څو د میګن لپاره خطر جوړ نسي خو هغه لا پوره زامبي سوی نه و ځکه د هغه دفاعي سیستم ډیر قوي و نو دا د بدلون په وخت کې ډیر فایدمن و. همدا وجه وه چې هغه بیرته خپل ملګرو ته راغلی. بل سهار چې دوی سفر پیلوي ماکس د جیمز چلند ته متوجه کیږي او پوهیږي چې هغه په همدې وایرس باندې اخته سوی دی. ماکس هغه بیلوي او ورته وایي ته خپل ځان ووژنې که زه ځان مجبور کړم او دا کار وکړم. جیمز ورته وایي که اړتیا سوه زه به خپل ځان خپله ووژنم. لږ مخکې یو کور ویني. ناڅاپه له کوره څخه یو غږ راځي او وایي وسلې کښېږدئ کنې نو ټوله به ووژل سي. ټول خپل وسلې په یو بکس کې ږدي. بیا یو سړی چې نوم یې ډیویډ و راوځي او هغوی کور ته رابولي. وروسته وایي بخښنه غواړم ما فکر کوي چې تاسو غله یاست. هغوی وایي چې دی یو ساینسپوه دی او په دا ډول تشو سیمو کې څېړنه کول ورته اسانه دي. ډیویډ وایي چې دا وایرس ډیر خطرناک دی ځکه د نړۍ نږدې ټول خلک یې زومبیان کړي دي. خو بیا وایي چې په دې کې یو ښه خبره هم شته. کمزوري خلک له منځه تللي دي او یوازې قوي خلک پاته دي. دا خبره ټولو ته عجیبه ښکاره کیږي. داسې ښکاره کېده لکه دا سړی چې غواړي وایرس خپله خپور کړي. ناڅاپه ټول بېهوشه کیږي ځکه چې ډیویډ په جوس کې دوا ګډه کړې وه. یوازې جیمز بېهوشه نه و ځکه هغه جوس نه و څښلی خو په هغه کې د زومبي وایرس ډیر ژر خپرېدی. کله چې جیمز په ډیویډ باندې حمله کوي ډیویډ یوه اله راباسي چې ځانګړي څپې یې خوشي کولې او جیمز ودرېدی. وروسته ټول بندیانوي. کله چې نور په هوش کې راځي ډیویډ خپله ښځه راویستله چې هغه هم زومبي وه. په حقیقت کې هغه خلک نیول تر څو د خپلې ښځې لوږه پرې ماته کړي. بیا خپله ښځه پرېږدي چې پر هغوی باندې برید وکړي. جیمز زړورتیا ښکاره کړه د ډیویډ د زومبي ښځې پر ضد باندې جګړه وکړي او ځان او نور آزاد کړي. ټول تښتي او د ډیویډ موټر هم له ځانه سره وړي. ډیویډ ډیر په غوسه کیږي ځکه هغوی د هغه د ښځې میلمستیا ورخرابه کړه. هغوی د ځنګله له لارې روان وه چې ډیر زامبیان ورپسې وه. دوی د ځنګله پای ته د رسېدو هڅه کوي. بیا له موټر څخه ښکته کیږي او په پښو باندې روانیږي خو زامبیان لا هم ورپسې روان دي. زه خو لا د مخه په وایرس باندې اخته سوی یم. تاسو له دې ځای څخه وتښتېږئ زه به دلته دوی ودروم. میګن ژړا شروع کوي خو جیمز ورته وایي ته باید زموږ د ماشوم لپاره ژوندی پاته سې. جیمز د زامبیانو سره په جګړه کې وژل کیږي او د هغه د قربانۍ له امله ماکس ابیګیل او میګن کالوني ته ځان وررسوي. کالوني د 5 لویو بیړیو څخه جوړه وه. هغو خلکو دوی دننه بوتلل. اوس د میګن د زیږون وخت رانږدې سوی و. یوه ښځه مرسته ورسره کوي او ماشوم زیږوي خو د میګن ژوند نه ژغورل کیږي. د مړینې څخه مخکې میګن ماکس ته خپله ژمنه ورپه یادوي چې د هغې د ماشوم خیال به ساتي. ماکس ماشوم په غېږ کې نیسي. همدا وخت ډیویډ د غچ اخیستو لپاره د خپلې آلې په وسیله ډیر زومبیان کالوني ته راوستل. هلته ګډوډۍ جوړ سو خو د کالوني خلکو مخکې له مخکې دا اټکل کړي وه نو یو ځمکنی تونل یې جوړ کړی و. ځینې خلک د تونل له لارې د سیند وها غاړې ته واوښتل. ماکس له زومبیانو سره جګړه کوي او بالاخره د ډیویډ اله ورماتوي. زومبیان پر ډیویډ باندې هم برید کوي او هغه هم مړ کیږي. ابیګیل یو زومبي ویني چې لاسبند یې اغوستی و. پر هغه لاسبند باندې ابیګیل نوم لیکلی و. هماغه لاسبند چې
پلار یې ورته ورکړی و. ابیګیل پوهیږي چې دا د هغې پلار دی او مجبوره کیږي چې هغه ووژني. وروسته ډیر خلک له کالوني څخه د باندې وځي. ماکس، ابیګیل او ماشوم هم پکښې کې وه. دوی ټوله کالوني په بمونو سره والوځول. ټولو فکر کوي چې اوس هر څه ختم سول او نور د پټېدو کم ځای نسته. خو ماکس هغوی ته حوصله ورکوي. موږ به د سیند هغه غاړې ته ولاړ سو، کیدای سي هلته بل یو خوندي ځای پیدا کړو. دوی ټول ورسره روان سول. لږ مخکې یې یو ټاپو پیدا کړي چې هلته هیڅ زومبي نه و او هغوی کولی سول چې هلته په ارامه سره خپل ژوند تیر کړي. او د فلم کیسه همدلته پای ته رسیږي. که مو ویډیو خوښه سوې وي، ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.